سلامونه وطنوالو په مدینه کې منن اخیرنۍ ورځ ده او ان شاء الله سار ته وزما بس راغلم ما وی چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سلام پېښ کوم خپل مینوالو خپل وطنوالو مسلمانانو خويندو لپاره سپیشل دعا وکوم او په دې ولاګ کې درته وایم چې تاسو به سلام څنګه کوئ دا باب سلام دی ان شاء الله دا خلک چې کوم دي دا روان دي او مخکې درته خیمه رش ډیر زیات دی ځکه چې حجیان راغلي دي هغه سیټ چې کوم دي زنانه سلام پېښ کوي او دې سیټ ته چې کوم دي نارینه سلام پېښ کوي دا مخامخ روضه رسول له تاسو کته شي او دا باب سلام دی ناراضي په دې ولاګ کې را سره اوسئ او تاسو را سره هم سلام پېښ کوي چې په زړه باندې سم ارمانونه نه هغه غواړي دا چې کوم دی دا باب سلام دی دې زینه په تاسو خپل هزار چې کوم دی هغه خپل پلاس کې راواخلئ او بیا به مخې ته ورځئ ماشاءالله یو خسته خوشبو راغله هاي کوشش کوئ وطنوالو چې کله هم تاسو سلام ناراضي نو ځان سره یو شاپر راخلی چې پاګه بیا تاسو خپل پیزار چې کم دی هغه سمبالوي صحیح ده سلام هم پېښ کو جی لک پتادی تادی باندې کوي ځکه چې حجیان ډیر زیات وي هغه تم ګنا نشته که هغه هم داسې سختی نه کوي نو بیا به ډیره زیاته ګڼه جوړیږي او د ډیرو خلکو کم سلام لچرازي پېښ کوي نو هغه بیا مس کیږي ټیک ته الله پاک دې زموږ سلام قبول او منظور کی تاسو هم خپل د طرفه دعاګانې غواړئ سلام چې کوم د پېښ کوي په ویډیو نن مې اخیرنۍ ورځ وا په مدینه کې ان شاء الله سار به وزما دړنه خو مې یو الله خبر ده وبارال سکارونه س موقع یا سداسي حالات داسې جوړ شي چې انسان مجبور شي او تل لازمي شي نو الله پاک دې مونږ بار بار راولي الله پاک دې وسو توفیق صحت راکړي ان شاء الله په بار برازو امید لرم چې دا ویډیو بس تاسو خوښ شي که ویډیو مو خوښ شي د ثواب په نیت باندې شیر لایک کړئ الله پاک دې تاسو هم راولي او د خپل ځان ډیر خیال ساتئ د الله په امان